او دا پورې اوچت بامینې د دې نه هم پرون دا پورې اوچت بامینې د دې نه هم پرون یو کس چا پسې وکړله دې بامه خودکشي. سلامونه، نیکې هیلې، احترامات مې ومنو. رفعت افریدا یم د ادبزار د پاڼې نه په دې هیله په دې امید سره چې د ژوند نه بې خوندونه او مزې اخلو ملګرو لکه څنګه تاسو له پاته دو چې د ادب د پوره زیار کوو کوشش کوو. نو نن نو غلی یو بوړیلا چېرته چې زموږ ګران او محترم فراق افریدی صاحب ژوند کوي د دغه نه بې د ژوند او د ادب په اړه تپوسونه هم کوو، خو د ټول نه مخکې د ادبزار په پاڼه کې فراق افریدي صاحب لا هرکلی ډېره زیاته مهرباني چې تاسو دلته بوړیلا راغلو او موږ له وخت ورکړلو او خپلو ملګریو سره مخامخ کړو، معرفي هم کړو. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه فراق افریدی صاحب. تاسو خو تو بلا ملګري پیژنئ، خو داسې ملګري وي چې د تاسو د شخصیت سره بې اشنا نه وي. په لومبي ځل به تاسو ګوري نو زه یم چې د موږ د مینوالو سره خپله لنډه شان پېژنګل وکړه. فراق افریدا یم، په ادبي نړۍ کې په دا نومه باندې پېژندلی کېږم. افریدي قوم کمبارخیل شلوبار سره تعلق ساتم، بوړی سره جفت پاتې کېږم او په همدغه سیمه کې مې پیدایش شوی دی او ژوند ورځې شپې هم په دغه سیمه کې کوم. ډېر مختصر انداز تاسو خپل تعارف وکړو. فراق افریدی صاحب د موږ د مرکې د روایاتو مطابق د موږ سره یو کلام شریک کا، بیا به مهم تپوسونه هم دې نه کوم. مننه. غزل مطلع عرض چې حسنه شی د حافظې نه مې بهر راشه. حسنه شی د حافظې نه مې بهر راشه، په واپسې کې دومره مزن کې غزر راشه. مننه. نانا بچیا ما خو داسې بریالی نه غوښتې، نانا بچیا ما خو داسې بریالی نه غوښتې چې ته د نورو خلکو کېږ د خپې په سر راشه. مننه. او خپل به دې هیر شي که زما حالات دې ولیدل خو خپل به دې هیر شي که زما حالات دې ولیدل خو چرته ناڅاپه ته په ما یو مازدیګر راشه. مننه. او چې زما په کور کې نن درک د وړو نه لګېدو، زما په کور کې نن درک د وړو نه لګېدو، خان نه مې وغوښتو اجرت ویلې سحر راشه. ډېر ښه چې دا صرف بیا وایه. مننه. زما په کور کې نن درک د وړو نه لګېدو، خان نه مې وغوښتو اجرت ویلې سحر راشه. او که ته دا غواړې چې ستا تنده په غزل ماته شي، چې ستا تنده په غزل ماته شي، نو د حمزه بابا وطن خو دې لیدلی دی خیبر راشه. مننه. که ته دا غواړې چې ستا تنده په غزل ماته شي، نو د حمزه بابا وطن خو دې لیدلی دی خیبر راشه. او ډېره مننه چې زما په وخته دلته راغلی. ډېره مننه چې زما په وخته دلته راغلی، خدا مې نه غوښتل چې ته په مات بازار راشه. مننه. مکتب کې دو چې زه به هم هلته په ګودر یم د همزولو سره، زه به هم هلته په ګودر یم د همزولو سره، بیا که جومات له تلې فراقه په ګودر راشه. مننه. زه به هم هلته په ګودر یم د همزولو سره، بیا که جومات له تلې فراقه په ګودر راشه. ډېر ښه کلام. یقینا چې ملګرو به ترې خوند اخیستی وي. ملګرو د موږ سره تر پای پیروو، تر اخري پیروو. د فراق افریدي صاحب نه به تپوسونه هم کوو. ډومبی تپوس دې داسې کوم چې یاره د سوشل میډیا د لارې ملګري ادبي خدمات کوي لکه د موږ په شان د نورو پیجونو والا هم د نورو پاڼو والا هم، دې ته په کوم نظر باندې ګورو؟ ډېره ښه پوښتنه دې وکړله رفعت ورور. دا چې کومې هڅې دي تاسې غوندې ملګریو یا نور کوم سوشل میډیا والا کوم ملګري دي او دا هڅې کوي په خپلو خرچو باندې او شاعرانو پسې درومي، هغو نه وخت اخلي، خپلې خرچې کوي، خپل وخت وباسي قیمتي. او موږ چې څومره مشهور شاعران دي، نوموړي شاعران دي، هغو له هم زه دا خواست کوم چې دغو ملګریو له مینه ورکړي، دغو ملګریو له وخت ورکړي، پوره وخت ورکړي او دا ملګري نور هڅوي او ډاډ ورکړي، ځکه چې دوی ادب دپاره هم په خپله ونډه اچوي. نو دا ملګري دا مستحق دي او زه دغو له په ښه نظر قسم مدد ورکوم. ډېر ښکلی نظر تاسو سره پیش کړو. فراق افریدی صاحب یو څو پوښتنې لرو چې شاعري مو کله شروع کړې او ادبي استاد مو څوک دی او کتاب مو چاپ دی یا نه چاپ یا آینده مو څه سوچ دی؟ ادبي خو زه په ډېرو مراکو کې مو دا خبره کړې چا نه مونږ کم ټکی زده کړو به زه هغله
یو استاد په سترګه قسم و هغه زه خپل استاد ګڼم او قدر یم کوم عزت یم کوم باقاعده استاد مې نشته را شاعري تقریبا د دوه نیمو لسیزو نه کوم یعنی تقریبا د 22 کاله کېږي چې شاعري کوم کتاب خبره دا و چې کتاب خو مې چاپ شوی دی اوس لکه موده وړاندې چاپ شوی دی او مارکیټ کې به شاید یا وي یا به نه وي خو چاپ دی زمپ په نامه باندې نو ما فکر ده چې تاسو په ذهن کې به دا سوال هم راوچت شوی وي چې زمپ څه لایي نو معنا یې زمپ معنا خو زمبل نه مشتق شوی دی او دا سترګو رپ لوي لکه په اردو کې جنبش ټکی غالبا چې د پر استعمالیږي نو سترګو رپ لا زم یې او په دا نامه چاپ شوی دی او آینده لپاره به انشاءالله بیا هم اراده شته چې نور شاعري هم چاپ کو او اوس دومره دو چې دا کتاب خو اوس چاپ شوی دی لږ بریک پکې ښه نو کوشش کوو چې نوره نوې شاعري هم رو جمع کو او کتاب چاپ کو او زیات کوشش مې نثر د پاره را افسانو د پاره چې نثر ځکه چې موږ په خیبر سیمه کې نثر ډېر کمای دی او کوشش ان شاء الله کوو چې د نورو ملګرو سره موږ مشورې کړې دي چې یاره نثر د پاره په کوره چې ګامونه پورته کړی شي او په هغه سلسله کې هو ان شاء الله چې مو خپل ناکامه غوندې کوشش راون کړی دی ملګرو یو په کتابونو باندې تفسیری لیکو او په شخصیاتو باندې لیکل کوو او په نثري هغه کې اخبار د پر ارټیکل لیکو او افسانې هم کوشش کوو چې څه نصاب افسانې هم لیکل دي ان شاء الله چې خواهش مې ده چې ادوام کتاب چاپ کېدو نه مخکې افسانې چاپ کوم الله راوکړي چې تاسو بل کتاب هم د ملګرو لسونو له منظر عام له روشي فراق افریدی صاحب د تو د معلوماتو نه خو خلک مستفید شول خو زه یم چې په موږ باندې یو کلام رو پیرزو کا بیا مې نور تپوسونه هم دي کوم چې کېږي نو تل کېږي له ناکامه خودکشي چې کېږي نو تل کېږي له ناکامه خودکشي خو هر صورت کې دا ګوره حرامه خودکشي چې کېږي نو تل کېږي له ناکامه خودکشي خو هر صورت کې دا ګوره حرامه خودکشي او په ما لګوي هسې تور الزام د سپینې خولې په ما لګوي هسې تور الزام د سپینې خولې کوم به یو ورځ له دې الزامه خودکشي دا شعر بیا وایي مننه په ما لګوي هسې تور الزام د سپینې خولې کوم به یو ورځ له دې الزامه خودکشي او د لمر سترګه چې پرېوځي نو ګویا بلې هم د لمر سترګه چې پرېوځي نو ګویا بلې هم د ژوند نه ورځې وکړه سرعامه خودکشي مننه د لمر سترګه چې پرېوځي نو ګویا بلې هم د ژوند نه ورځې وکړه سرعامه خودکشي پتا پسې د ستا د ټبر څه حال وي دا سوچ پتا پسې به ستا د ټبر څه حال وي دا سوچ تا ونه کړو خو ودې کړه ګلفامه خودکشي او دا پورې اوچت بامینې د دې نه هم پرون دا پورې اوچت بامینې د دې نه هم پرون یو کس چا پسې وکړه له دې بامه مننه د پورې اوچت بامینې د دې نه هم پرون یو کس چا پسې وکړه له دې بامه خودکشي او زه زور ګورم چې څومره به وي زور د خودکشي زه زور ګورم چې څومره به وي زور د خودکشي په تا پسې کومه یوه خامه خودکشي مننه او ما بیل فراق ته مه پرېږده شم هسې نه چې مړ ما بیل فراق ته مه پرېږده شم هسې نه چې مړ فراق کې چېرته ونه کړم بې پامه خودکشي واه ډېره لا ډېر ښه کلام یقینا چې ملګرو به هم ته خوند اغستی موږ هم ته خوند واخیستو فراق افریدی صاحب یو بله پوښتنه لرو چې ته کور رزګور څه کوې کور ژوند دا خبره چې پخپله هم زده کړه کوو تر اوسه پورې او نور خلکو لا هم کوشش کوو نور ماشومانو له چې زده کړه ویر کو علم رڼو ویر کو نو زه په یو سرګوري سکول کې یو استاد یم او دغه مې وظیفه او دغه مې دنده یقینا چې ډېر ښکلی کور د معیار سره چې نورو له هم زده کړه ورکوي په خپله هم زده کړه کوي الله راوکړي چې د معاشرې پوره د یو ښه سبب وګرځي فراق افریدی صاحب زه چې ملګرو سره یو بل کلام هم شریکه چې ملګري نور هم ته مستفید شي خوندونه غزل مطلب د ځان نه هم پتا پورې جانانه ډېر سفر دی خو دې باندې ډډایم چې ستا یاد نه هم سفر دی
یوازې مې پرېږ نه دی هسې نه درپسې مړ شم یوازې مې پرېږ نه دی هسې نه درپسې مړ شم د بل چا نه مې نشته خو د ځان نه مې خطر دی او بل شعر دی چې زه تا خو د دنیا په ښایسته خلکو کې شمارم زه تا خو د دنیا په ښایسته خلکو کې شمارم پوهېږم نه چې ستا زما په حکله څه نظر دی ډېره مننه خبره د الوت ته بس الوت کول پکار دي بیخي به دې ته نه ګورې چې مات زما وزر دی د ستا په شان یوازې که ستا یاد هم چېرته پرېښوم د ستا په شان یوازې که ستا یاد هم چېرته پرېښوم نو بیا د کړاوونو ډک ژوندون مې بیل په سر دی ډېر الله ډېر ښه کلام یقینا چې ملګرو به ترې خوندونه اخیستي فراق افریدی صاحب هسې په موږ یوه بله پوښتنه لرو چې د معیاري شاعرۍ پوره چې سړی د شاعرۍ معیار ښه کړي د دې دپاره څه کول پکار دي ډېره زبردسته پوښتنه دې وکړله رافت بھائی پکار خو داسې ده چې څومره هم سړی مطالعه وکړي خو سوزونو کتابونه پړول پکار دي اصنافو چې کوم کتابونه دي ادبي اصناف چې کوم پکې وي هغه پړول پکار دي او خو شاعرونو کتابونه لوستل پکار دي او په تنقیدي غونډو کې چې په کومو غونډو کې تنقیدي نشستونه کېږي باید چې په هغه کې نوسته وشي ډېر الله ډېر جوور نظر تاسو سره پې پیش کړو فراق افریدی صاحب یقینا چې ملګري به د تاسو د مرکې نه مستفید شوي وي زه یم چې په اخري کې پیغام هم ورکړه چې ملګري نور هم مستفید شي او پابند عمل وکړي چې دا قوم مخکې پرمختګ وکړي ډېره مننه پیغام نه وړاندې خو به زه دغه خبره وکړم چې تاسو شکریا په خصوصي توګه باندې به ادا کړم مظهر رور چې تاسو دلته راغللو او ما سره یو نشست وکړلو او زه خپلو میناولو له مخ کړلم خوشحال شو که درمن شو پیغام دا دی چې نن سبا کم دور چې دا دور جدید دور دی په دغه دور کې به موږ زده کړې کوو او چې څومره موږ عصري زده کړې دي دا پکار دي چې موږ خیل وړې زده کړې وکړو ساینسي زده کړې وکړو او دا سره بله خبره نوي کول دپاره دا چې موبایل استعمال موږ په صحیح طریقه وکړو په مثبت طریقه باندې وکړو ځکه چې موږ موبایل موږ ذهنونه لږ کمزوري دي نو موږ موبایل ډېر په غلطه طریقه استعمالوو ټول وخت موږ موبایل له ورکوو سبقونه یې موږ بالکل ډډله کړي یو نو نوي کول دپاره مو دا یو سپیشل پیغام دی دغه پیغام مې چې موبایل دی په صحیح طور باندې استعمال کړي او سبق یې دی وایي